د کولم قانون په ویکټر باڼه. نو په تیر ویډیو کې مونږه د کولم په قانون باندې بحث وکړو. په دې ویډیو کې مونږه دا وګورو چې فورس خو ویکټر دی، نو دا په ویکټر باڼه څنګه لیکو، چوکاټ په ده څنګه. راځئ چې دوه چارجز واخلو او دی په دغه ځایونو باندې پراته دي او د دې ترمنځه څه واټن دی او هغې ته به ووایو آر. نو راځئ چې لا اول دا دواړه چارجز وګڼو چې دا دواړه پازیټیو چارجز دي. نو د دې په منځ کې د فورس چې کوم دی هغه د کولم د قانون په حساب باندې دی کې ځله Q1 Q2 او د R په طاقت 2 ویشلې. دا د دې په منځ کې زور دی. دا خو مونږه یو اکسپریشن لیکو خو زورونه دوه دي. د هغې وجه دا ده چې د نیوټن د دریم قانون په حساب باندې که یو شی په بل شي باندې زور لګوي نو هغه بل شی په دغه لومبي شي باندې هم زور لګوي. نو که دواړه پازیټیو چارجز وي نو دوی به یو بل لرې دیکه کوي. نو که دا فورس په Q2 باندې لګي نو د دې ریپلشن په حساب باندې دا یو ښي لاس ته زور دی، ویکټر دی. او که دا زور په Q1 باندې لګي نو دا ګس لاس ته دی. نو دې ته مونږ ووایو چې په Q2 باندې لګېدلی دی F2 او دې ته مونږ ووایو F1 چې په Q1 باندې لګېدلی دی. سمه. اوس دا فورس چې کوم دی نو مونږ ویلی شو چې په Q2 باندې زور ښي لاس ته دی، په Q1 باندې زور ګس لاس ته دی. خو د دې نه د اخره چې یو چوکاټ ورته ورغو. بله خبره دا ده چې دا F چې دلته ما لیکلی دی د دې مطلب دا دی چې که دا F2 هم دغه عمره دی او F1 هم دغه عمره دی، خو صرف ډایرکشن یا اړخونه د یو بل په چپه دي او دغه د نیوټن د دریم قانون په حساب باندې پکار ده چې دغسې. نو زورونه دوه لګېدلي دي خو دواړه زورونه د یو اکسپریشن نه راوځي. صرف دومره ده چې که په Q2 باندې نو اړخ یو دی چې په Q1 باندې نو اړخ یې بدل دی. اوس داسې قسمه مسله کې بیا مونږه د ښي لاس ته ګس لاس ته ویل ګران شي بار بار، نو مونږ به دې ته ووایو چې د ډایرکشن ته به مونږه X ووایو. نو بیا چې مونږ F2 لیکو مونږ به وایو چې F2 کوم چې په Q2 باندې لګېدلی د Q1 د لاسه دا یو داسې زور دی چې د مقدار چې کوم دی هغه K ځله Q1 Q2 د دې په منځ کې چې کوم واټن دی R نو هغه د X په اړخ کې دی نو X طاقت 2 او یا R طاقت 2 دغه اوس مونږ X ویلی شو ځکه چې د دې په منځ کې کوم واټن دی هغه د X په اړخ کې دی. نو دغه او بیا دا ښي لاس ته دی او ښي لاس ته مونږه I یونټ ویکټر لیکو یعنی په X اړخ کې. بیا که دغه زور F1 دی نو د هغه شمېره هم دغه عمره ده K Q1 Q2 او د دې ترمنځ واټن X دی طاقت 2 خو ګس لاس ته دی یا هغې ته مونږ وایو په نیګیټیو X اړخ کې دی. سمه ده. نو د دې دواړو اکسپریشن نه مونږ ته دا پته لګي چې F1 او F2 خپلو کې برابر دي خو د یو بل په چپه دي. نو دا دې نه د نیوټن دریمه قانون چې کوم دی هغه مونږ ته دا وایي، زمونږ په چوکاټ کې مونږ ته پته لګي. سمه ده. نو مثال په توګه Q1 چې کوم دی هغه مونږ واخلو 3 کولم او Q2 چې کوم دی نو هغه واخلو 4 کولمه او د دې په منځ کې واټن واخلو 2 میټره. نو دې ته مونږ یو چوکاټ راغولی شو، مونږ به دې بر او ښکته اړخ ته ووایو او ګس او ښي لاس ته دې ته به X ووایو. نو په دې چوکاټ کې مونږ وایو چې که زور په د 3 کولم باندې لګېدلی دی نو هغه دې ته به ووایو دا زور لګېدلی دی په 3 کولم باندې 3 به ورته ولیکو. او که دا دواړه پازیټیو چارج دي نو یو بل ریپل کوي او که دا په 4 کولم لګېدلی دی نو دا یو زور دی F4. نو راځئ چې F4 کلکولیټ کړو چې په 4 کولم به کوم زور لګېدلی نو دغه زور د شو سیبه K Q1 Q2 د دې په منځ کې واټن
x طاقت 2 او دا خو ښکاره باره ښي لاس ته دی په x ډایرکشن کې دی کې 9 ځلې لس طاقت 9 Q1 زمونږ 3 کولمه دی دغه ته مونږ Q1 ووایو Q2 زمونږ هغه 4 کولمه دی او د دې په منځ کې واټن 2 میټره دی نو د دوو طاقت چې 2 شي نو 4 او په x اړخ کې نو د دې نه دی راغی سیبه 4 خو د 4 سره کینسل شو 20 بلیونه د لس طاقت نه په x اړخ کې دا خو د فور د F3 کلکولیشن ته ضرورت نشته د نیوټن د دریم په قانون باندې F3 په 3 کولمه چې کمزور لګېدلی دی هغه برابر دی د 4 کولمه باندې چې کمزور لګېدلی دی خو په بدل اړخ کې یعنی په نیگیټیو x اړخ کې نو دغه د شو سیبه F3 د شو F4 خو موږ ته معلوم دی او دا منفي په سره ولګو چې پته ولګي چې په بدل اړخ کې دی 20 بلیونه نو دا آی چې دا نیگیټیو چې کم دی دا موږ په دغه آی کې ور لګولی شو چې پته لګي موږ دا زور چې کم دی دا ګس لاس دی نو دا یو مثال شو راځئ چې اوس دوه چارجز واخلو چې یو نیگیټیو یو پازیټیو واخلو دا یو چارج دی راځئ چې دا واخلو 3 کولم او دا یو بل چارج دی 4 کولمه به واخلو منفي 4 کولمه به واخلو نو اوس د دوو چارجز په منځ کې همیشه موږ یو نیغه کیر راخلی شو نو هغه نیغه کیر موږ ته چې کوم دی دغه اړخ ته موږ همیشه x ویلی شو او د دې ولاړ اړخ ته موږ وایو او د دې سکرین نه پورې راپورې دغه ته موږ زی ویلی شو ضرورت نشته اوس که دغه زور د دواړه به یو بل ځان ته راکاږي نو چې په 3 کولمه باندې کوم زور لګېدلی دی نو هغه به دی به یو بل ځان ته راکاږي ځکه چې یو پازیټیو دی او نیګیټیو دی نو زورونه به نو په 3 کولمه چې کوم زور لګېدلی هغه دا دی په 4 کولمه باندې چې کوم زور لګېدلی دی هغه دا دی نو راځئ چې F3 کلکولیشن F3 کم دی نو هغه دی K Q1 Q2 او د دې په منځ کې چې کوم واټن دی په x اړخ کې د هغې طاقت 2 خو اوس به خیال کوو چې دا په I اړخ کې دی اوس دې ځای کې به خیال کوئ دا زمونږ دا K 9 ځله لس طاقت 9 دی او Q1 چې کوم دی نو هغه 3 کولمه دی او Q4 منفي 4 کولمه دی خو آلریډي ما په دې ویکټر کې د هغې ډایرکشن وښودو او په دې ویکټر کې موږ دا وښودو چې دا اټریکشن دی یو بل راکاږي نو بیا په دې کیو کې دغه ساين ته لګولو ته ضرورت نشته که دغه مو کړو بیا به ډایرکشن موږ سره غلط راشي ځکه چې دلته موږ په آی کې ډایرکشن ښودلی دی کولم 3 کولمه فورس چې کوم دی په 3 کولمه هغه په x اړخ کې دی نو دغسې دوه ځله به پکې نیګیټیو نه لګو او د دې په منځ کې واټن 4 میټره دی نو د 4 طاقت 2 نه دا به شي 14 او په آی اړخ کې نو دې ځای کې اوس موږ سره د دې نه راغی 4 به د 14 سره کینسل شي 4 به پاتې شي او ویش په 4 ویشلې ځله لس طاقت 9 او په آی اړخ نو دغه به تقریبا موږ سره راشي ویش چې په موږ په 4 وویشو تقریبا شپږ به راشي شپږ بلیونه زور دی نیوټنه زور دی په آی اړخ کې اوس F4 چې کوم دی نو د هغې کلکولیشن ته ضرورت نشته ځکه چې د نیوټن د دریم قانون په حساب باندې دا دواړه زورونه په خپلو کې په مقدار کې یو مره دي او په اړخ کې الټه دي نو د دغې باندې چې کوم زور شو هغه شو منفي شپږ ځله لس طاقت 9 په آی اړخ کې یعنې دا منفي موږ ته دا ګس لاس اړخ راکړي نو دا یو څو مثالونه شو چې پای باندې تاسو ته ما وښوده چې د دې ویکټر نیچر دی د فورس نو دا به څنګه په چوکاټ کې دې ته به چوکاټ څنګه برابر راځئ چې اوس دوه دغه چارجز داسې واخلو 2 کولمه او 4 کولمه او د دې په منځ کې واټن چې کوم دی هغه
دغه نیغ په نیغه دغه نیغه کرښه چې دا د دې په منځ کې واټن دی زه چې دا چې وګڼو چې دغه 3 میټره واټن دی اوس دا ما ځکه چې په ترش کې خو په سکرین باندې چې ضروری نه چې چارجز څنګه پراته دي دای په منځ کې همیشه مونږ غي په یو نیغه لیکه باندې یو بل سره ملاولې شو نو دې ته مونږ چوکاټ هر څنګه خو حواله شو ایکس مونږه ګس خلا سره خلې شو وای برخ کته خو دې ضرورت نشته نو په دې کې اسمه مسله کې دا اسانه چې تاسو خپل ایکس په هغه اړه کې راکاږي په کوم کې چې چارجز پراته دي کله دوه چارجز مسله او وای بیا دا غیته نه په نه نو دې سره به دا وشي چې تاسو زورونه چې کوم دي هغه به ټوټلی په ایکس اړه کې اوس دغه ترس اړه ته ما ایکس ویلې دا غي سره د مونږ د چوکاټ په حساب زورونه په ایکس اړه کې په دوه کولم چې کوم زور لګیدلې دي ریپلشن دی یو بل بلری دي کوي نو اب په دې اړه کې او په دغه باندې چې کوم زور لګیدلې په سلور کولم نه هغه په دغه اړه کې نو F4 به کلکولیټ کو لکه چې په پازیټیو ایکس اړه کې دی او هغه د شو نه زل لاس طاقت نه Q1 زمونږ 2 دی Q2 زمونږ سلور دی او د دې په منځ کې چې کوم واټن دی هغه 3 دی دا نه شو د 3 طاقت 2 شو نه سره کار شو دا اته اخا او په ایکس اړه کې اوس دلته د ایکس اړه نه دا مطلب دغه ترس باندې چې په سکرین باندې کوم اړه دی دغه نو دا شو نه سره کینسل شو او دا شو اته زل لاس طاقت نه او F2 چې کوم دی دا غي کلکولیشن ته ضرورت نشته هغه عمر دی د F4 عمر خو په بدل په چپ اړه کې دی او چپ اړه مطلب دا دی چې په نیگیټیو ایکس اړه کې دی سمه ده اوس راځي چې موږ مثال راواخلو خو په بدل چوکاټ کې وته وګورو دغه د 2 کولمه چارج شو او دغه د سلور کولمه شو او د دې په منځ کې واټن چې کوم دی نو هغه دی 3 میټر سمه نو کو تاسو ته په دې چوکاټ کې وګورئ یعنی x هم دی خو راخو او y هم دی خو راخو نو د دې په منځ کې چې کمزور دی اخو یو حقیقت دی نو هغه زموږ په کتنه پورې اړه نه لري چې موږ ته څنګه ګورو کوم دا چوکاټ ورغو د دې په منځ کې په زور باندې اثر نه ورځي یعنی دا سلور کولمه به بیا هم په د باندې زور چې کمی هغه په دغه اړه کې F4 او F3 چې کوم دی F2 چې کوم دی هغه به بیا هم په دغه اړه کې کمندي کبان چې دی ملاويږي زور به همیشه د هغه لیکي سره د کتلو انداز وته بدل شو نو دې چوکاټ سره موږ دا وکړو چې سره په خپل ځان لمو لکار سی واک اوس F4 چې کوم دی F4 دا هغه دوه سی دی په دې چوکاټ کې F4 چې کوم دی دا هغه دوه سی دی دا هغه یو حصہ چې کوم دا هغه د x په اړه کې دا هغه ته موږ F4x وایو په x اړه کې دا او د F4 یو حصہ چې کوم دا هغه په y اړه کې دا نو هغه ته په j یونټ وکټر وایي سمه ده نو کومه دا انګل راکړی شوی د مثال په توګه دغه انګل چې کوم دی نو 15 وخت دی درجو دی نو موږ دا fx چې کوم دی دا به F4 او دغه انګل کوساین چې موږ واخلو نو دا به موږ لرا کی د F4x کمپوننت او دغه سي دا y کمپوننت به شي F4 دله دغه انګل ساين دا به شي په y اړه تمام نو د دې مطلب دا شو چې د کوساین د 15 او ساين د 15 دا هم معلومه نمبر دي بس صرف موږ د دومره پکار دي چې F4 کلکولیټ کو یعنی داغه مقدار کلکولیټ کو میگنیټیود نو F4 موږ ته پته ده چې هغه K زله Q1 Q2 او د دې په منځ کې چې کوم واټن دی دا غي طاقت وا نو K خو چې کوم دی نو نه زله لس طاقت نه خدي او Q1 چې کوم دی نو هغه 2 دی Q2 سلور دی او د دې په منځ کې واټن 3 میټر دی نو د 3 طاقت 2 نه شو نو دغه شو 8 بلین نیوټن زور دی نو دغه د F4 قیمت بدلته ولګو د کوساین 15 قیمت به پکې ولګو او دغه دا زور به موږ سره په 200 کې راوځي نو F4 به د شي د وکټر په شکل کې
دا به شي F4 مونږ ته دلته راغی 8 زله لس طاقت 9 او د 45 چې کله مونږ کوساین واخلو نو د هغې نه د 2 سکویر روټ راځي دلته به یې زه ولیکم کوساین د 45 چې کوم دی نو دا برابري 1 په سکویر روټ 2 باندې ویشلې دا د شو په آی اړخ کې د دې زور حصه بیا F4 به دلته بیا ولګو او د 45 به ساین واخلو او د ساین چې کوم د 45 دی هغه هم د دغې برابري د 1 په سکویر روټ 2 باندې ویشلې نو دا اوس د چوکاټ خبره ده F4 قیمت هم هغه هم دی څنګه چې موږ په تیر اگزامپل کې وکتو کوم چې موږ دلته وکتو هغه عمره قیمت دی F4 او په یو حصه کې راغلی په دې چوکاټ کې په دې نوي چوکاټ کې موږ سره په دوه حصو کې راغی خو قیمت یې هغه دی نو قیمت یې ولې هغه دی موږ به دغه x د F4 قیمت دلته نه بیا راوباسه دا به شي F4 x طاقت 2 او د F4 y طاقت 2 او د هغې سکویر روټ څنګه چې موږ د یو ویکټر میګنیچیود معلوم د هغې x کمپوننټ سکویر د هغې y کمپوننټ سکویر او سکویر روټ دا چې پکې تاسو ولګوئ تاسو را بیا راشي 8 ځله لس طاقت 9 نیوټنه سمه دا مثالونه تاسو ته ښیي چې کولم فورس به په ویکټر شکل کې یا په ویکټر بڼه څنګه د هغې حساب کتاب کوو نو نور مثالونه به بیا و د خیره